د ننګرهار ولایت کامې ولسوالۍ شیریخ د اوړي په موسم کې بازار ګرم وي. د جلال آباد ښار له ګرمۍ شور او مصنوعي خوراکونو څخه ستړي شوي دا خلک ننګرهار د کامې ولسوالۍ شیریخ پلورنځیو ته راغلي دي. دلته ناست خلک د کامې شیریخ د خوراک ترڅنګ له ښاره د غریر سیمې ښکلا نندارې په نیت هم راځي. شیریخ ته راغلي خلک د شیریخ په خوراک او صفتونو نه مړېږي، وایي دا خوند په بل هېڅ ځای کې نشته. چې دغه شیریخ نه زیات خلک خوند اخلي. د ډېرو ځایونو نه دغه ځای ته خلک راځي د تفریح لپاره، د ساعتېرۍ لپاره او همداشان د شیریخ د ښایسته خوند نه خوندونه اخلي. نو د ډېرو لرو ځایونو نه د مختلفو ولایتونو نه حتی نړیوال شهرت لري کامې شیریخ. او د کامې ډېر مشهور شیریخ دی او ډېر خوندور شیریخ دی او موږ کامې ته راغلي یو او ډېره مزه یې وکړه او هر سړی د اوړي کې راشي او شیریخ نه خوند واخلي. د شیریخ په دغه پلورنځیو کې کارګران وایي خوښ دي چې په کور دننه ورته د کار زمینه برابره شوې ده او له بډایه خلکو غواړي چې دا ډول کاروبارونو او فابریکو په جوړولو سره د بېروزګاره ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. د شیریخ پلورنځیو مالکان وایي روزګار یې که څه هم د تېر کال په پرتله کمرنګه شوی خو بیا هم د نورو کلونو په پرتله ښه دی. دوی وایي د جمعې په ورځ کې کاروبار ډېر زیات وي او خلک له لرو سیمو او ولایتونو کامې شیریخ خوراک ته راځي. تېر کلونو په پرتله باندې لږ زره کمزوري شوي به د جمعې په ورځ باندې ښایي مشتریان ډېر راځي شیریخ ته. شیریخ شپږو رقمه دی، هم دی ګوړه ده، ساده شیریخ دی، شټابري ده، امرود دی. د یادولو وړ ده چې په ننګرهار کې د کامې شیریخ ترڅنګ یو بله لرې پرته خوږیاڼو ولسوالۍ کې هم شیریخ په دې وروستیو کې ډېر مشهور شوی دی. خلکو ته له کابل او نور ولایتونو څخه هم راځي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره